اوس کوم چا ډاز وکړه هغه کس در ونیسئ امر مو پر ځای کېږي قومندان صاحب راځئ تاسې لاندې کته شئ هغه دوه لیونیان ونیسئ په سترګو قومندان صاحب ته ښه یې ښه یم ته څنګه یې ښه یم هله راځه چې وتښتو لعنت دې وي هغوی تښتي راځه چې تعقیب کړو بېکاره سړیه قومندان صاحب چا چې ډاز کړی و هغه تښتېدلی ابراهیمه له تا نه دا دنده اخلم پوه نه شوم قومندان صاحب ته او کرم دواړه خپل احساسات دندې کې شریکوئ تر څو چې کرم او آسیا نیول کېږي باید دفتر کې کار وکړي خو قومندان صاحب د کرم په څېر نیوکه کول بند کړه زر قرارګاه ته لاړ شه امر مو پر ځای کېږي مراده یو څو عسکره در سره واخله دا سیمه ولټوه په سترګو قومندان صاحب صبر وکئ لاسونه یې ولچک دي لومړی به غواړي چې ولچک خلاص کړي آهنګري ته ورشئ مراده سمه ده ځئ نو په سترګو قومندان صاحب لږ ورو لاړ شه پام کوه هم دې ټول کسان راټول کا مخکې له دې چې کرامه پیدا کړي موږ باید هغه کار خلاص کړو امر مو پر ځای کېږي پام کوه لږ په کراره پام کوه کرامه څه دي ته په رښتیا چې لیونی یې په دې خو پوهېږې که نه ولې څنګه دې دا خبره وکړه همداسې یې نو که لیونی نه وای له غره دې ځان نه غورځوه څه وکړم آسې ته چې راسره اوسې سترګې مې هېڅ هم نه ویني اوف لاس دې ډېر ژوبل شوی لومړی باید دا ولچک خلاص کړم لږ نورې هم وزغمه سمه ده اندېښنه مه کوه زه ښه یم مخکې له دې چې څوک راشي باید لاړ شو راځه وخت مو په خیر ژوندی اوسئ قومندان صاحب دلته دوه ولچک شوي یوه جلۍ او یو هلک راغلي نه قومندان صاحب تر اوسه خو څوک نه دي راغلي که کوم څوک راغلل قرارګاه ته خبر ورکړئ سمه ده خبر به درکم دلته شاوخوا کې کوم بل آهنګر شته لږ وړاندې یو بل آهنګر هم شته هغه زما استاد دی هغه په نوم پوښتنه وکړئ درښکاره به یې کړي بل څوک نشته سمه ده ژوندی اوسئ
وګوره هلته هنګر شته راځه چې ورشو کرامه اسې راځه که نه همداسې دننه ورځو لومړی باید خپله ستونزه ورته ووایو کیدای شي هغه سړی شک وکړي اوس به شک ونه کړي راځه ورځ په خیر وایه ځوانه استاده موږ له دیوال چک نه وژغوره دې لیوني ته وګوره صبر وکړه استاده وګوره زه عسکر یم زه جګړن کرم ایدن یم ایدین دې وویل هو ته د نجاتي زوی یې بازار کې چې دکان لري هو زه یې زوی یم استاده موږ له دیوال چک نه وژغوره زه به قیچي راوړم ژوندی اوسې ژوندی اوسې عسکران دي استاد عسکران راغلل څه وکړو ها لاړ شئ هلته پټ شئ راځه ورځ مو بخیر استاده ژوندی اوسې عسکره موږ دوه کسان لټو لاسونه یې ولچک شوي دي یوه جلی او یو هلک دلته دې لیدلي دي نه عسکره ما څوک نه دی لیدلی که دلته راغلل زر قرارګاه ته خبر ورکه سمه ده عسکره حتما ښه ورځ راځه چې ځو راوځئ ځوانانو هغوی لاړل والي ودرېدي قومندان صاحب فکر کوم دا هنګر موږ نه کوم څه پټوي جګړن صاحب ونه خوځېږي لاسونه مو پورته کوي هیله کوم ماته ستونزه مو جوړوئ مجبور یم چې تاسې بوزم تورن کسته همداسې ورنږدې کېږئ تمریناتو کې ښه پام کوه عسکره له دې خوا نه ځو دې خوا ته راغلل کرامه راځه چې وتښتو خیر دی لاړل منډه که منډه که نور نه غواړم چې ته داسې کار نه وکړې آسې هڅه دې وکړه چې ما ووژنې ستا د بښنې یوازینی لامل دا دی چې ته باید ماته یو زوی راکړې ولې زه ها مانا یې ولې غواړې ځواب مې راکړه مانا یې ولې غواړې ډېرې نجونې شته چې تا ته ماشوم درکولی شي ولې دې زه وټاکلم ولې دې له ما سره دا ډول ظلم وکړه ها ځکه چې ستا له امله ما خپل زوی له لاسه ورکړه ته باید ماته یو ماشوم راکړې زویا زویا زویا
تا هم د هغه کارغچ له مانه واخیست هم داسې ده. هو آسیه 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 ودرېږه آسیه ومې ویل ودرېږه آسیه ودرېږه تا ته وایم آسیه آسیه لعنتي وي لانا دیوی آسیا اسکر زر موټر ودروه آسی ابراهیمه څه شوي آسیه ته ښایې جګړن کرم چیرته دی لږ وړاندې یوې کوټنۍ کې دی بشیر راپسې دی هغه مې ټپي که هیله کوم کرم سره مرسته وکړه آسیه سمه ده ته اوس ارامه اوسه ډلګی مشره تاسې اوس د خبرو کولو وخت نه دی تاسې آسیا واخلئ قرارګاه ته یې ویسئ عسکرانو دلته راشئ عسکرانو تاسې دا ځای ولټوئ بشیر آسیې پسې راغلی او ټپي شوی هم دی ډېر لرې نشي تللی زه جګړن کرم ته ورځم امرم پرده کیږي نه زه هم در سره ځم کرم یوازې نشم پرېښودلی آسیې جګړن کرم اوس هم غواړي چې ته خوندي ځای کې واوسې جګړن کرم پیدا کوم او هلته یې درولم ژمنه کوم عسکر اول چک راکه
که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. دلته څه کوې ته څوک یې ها جګړن صاحب جګړن صاحب جګړن صاحب زما غږ اورې جګړن صاحب Yetim gönüller Aldı Asya bir yanı yıkık bir yanında sevda Kerem yanık o da kor gibi hayat yolunda Öyle işler öyle değil öyle sevişler Aşkın ateşinde yanmış yetim gönüller Yetim gönüller Adı Asya Bir yanı yıkık Bir yanında sevda Kerem yanık O da kor gibi Hayat yolunda Karama! خوشبکه خوشبکه وایم خوشبکه کرامه مرسته وکړئ خیر دی هیله کوم مرسته وکړئ کایلاک سیمې سره یو لویه چاودنه وشوه بیا یې تکراروه کایلاک سیمې سره یوه لویه چاودنه وشوه ولې ولاړ یې مرسته وکړئ که نه تاسو ته وایم هیله کوم ارامه اوسئ میرمنه سي ارامه اوسئ قرارګاه ته مې زنګ وهلی نورې ډلې به دلته راشي باور وکئ هر څه به ښه شي اندېښنه مه کوئ میرمنې ما ته امر شوی چې تاسو قرارګاه ته بوځم هیله کوم باید اظهارات مو واخلم هیله کوم پورته شئ راځئ کرم مړ شو که نه مړ شو هلاسکرانو نه کرامه ته ما یوازې نشي پرېښودلی ما یوازې نشي پرېښودلی ته ما سره داسې نشي کولی کرامه دلته څه وشوی ابراهیمه هله راته ووایه ابراهیمه راته ووایه دلته څه شوي ابراهیم زر له دې ځایه لرې کړئ نور کسان را وغواړئ او شاوخوا ولټوئ وګورئ چې نور چاودېدونکي توکي شته که نه په سترګو قومندان صاحب
دا زه له تا نه وژغورل شوم کرامه. څه شوي حمدي؟ والي خان صاحب کرم هوا ته والوته ټوټې به یې هم پیدا نشي کړی. ومې لیده حمدي ومې لیده. دا ځل مې په خپلو سترګو ولیده چې هوا ته والوته. آفرین دې وي پته حمدي. زه اوس کروندې ته ځم. آسیا از کرانو قرارګاه ته بوتله. د هغې مخه باید ونیسو چې خبر یې ونه کړي. څنګه خان صاحب دا کار څنګه وکړو؟ هغه کار ماته پرېږده. ځینې پلانونه لرم. زه اوس کروندې ته ځم. ډلګیا مشره تاسې ښه یئ؟ ابراهیمه اوس راته ووایه دلته څه وشول؟ قمندان صاحب جګړن کرام دننه وربال وو قمندان صاحب. وروسته ما هڅه وکړه دننه ورشم چې چاودنه وشوه قمندان صاحب. سمه ده آرامه اوسه زویه آرامه اوسه. باید هغه وژغورم. جګړن کرامه زه ته وژغورم. خوشحالي که دا هغه باید وژغورم. ابراهیمه زویه آرامه اوسه. ابراهیمه ما ته وګوره هلته دې هغه ولید؟ ها ومې لیده قمندان صاحب. جګړن صاحب آرامه اوسه. هلته چاودنه وشوه. د هغه لپاره موږ کوم کار نشو کولی. هیڅ هم نشو کولی ابراهیمه. هیڅ هم نشو کولی قمندان صاحب. مړ شو. زما کرم مړ شو. زه څه وکړم؟ هغه مړ شو. یاسمین مهرباني وکړئ. تا ته یو کار سپارم خو مېر مناسبت دی کار نه خبره نشي. پوه شوې؟ سمه ده خان صاحب. څه وکړم؟ راځه دلته کښېنه. زما خبره په ځیر سره واوره. قمندان صاحب تاسې یوه شېبه دلته راشئ. دا وګورئ یو مړی مو پیدا کړ. ټول سوځېدلی دی او دا مو هم پیدا کړه. دا د جګړن کرم غړکۍ ده. د هیواد لپاره شهید شوې. ډېرې ستونزې دې ولیدلې. خدای دې درته جنت نصیب کړي جګړن صاحب. د جګړن کورنۍ ته خبر ورکړئ. د مړی هم له دې ځایه پورته کړئ. په سترګو قمندان صاحب
هله ابراهیمه ته هم کور ته لاړ شه لږ ارام وکړه ډېر ستړی شوی ښه نه ښکارې زه ښه یم قمندان صاحب آسیای قرارګاه ته بوتله که اجازه مو وي زه غواړم ترې زراعت واخلم داسې به د جګړن کرم خبره ورته ورکړم سمه ده زما په خبره پوه شوې پوه شوم خان صاحب هڅه هماته په قرارګاه کې دی که کومه ستونزه درته پیدا شوه هغه به تا داسې څنګ ته ورسوي اسمي حال نه اوس لاړه شه څه خبره ده بشیره یاسمین چیرته ځي له ما نه اجازه واخیسته چې خپلې خور کره لاړه شي سمه ده لاړه شه خو ناوخته نه کې سمه ده خان صاحب خدای دې در نه راضي وي څه وشول بشیره ته خو هسې پسې تللی وې هغه یې درته در نه کړه زندان کې ستا زوی پیدا کوي که نه خان صاحب عسکران راغلي د میرمن اصلي پوښتنه کوي څه وکم عسکران ما غواړي خدای دې خیر کړي کرم په کرم خو به څه نه وي شوي څه شوي ولې راغلي یئ په کرم خو به څه نه وي شوي قمندانه څه شوي ووایئ که نه ووایه که نه څه شوي میرمن اصلي د یوې سختې دندې لپاره دلته راغلي یو زموږ جګړن صاحب یعنی کرم ایدین شهید شوی هیواد دې ژوندی وي مرسته وکړه مریم خورې دا ولې په دې حالت کې ده اکرمه هیڅ پوښتنه مه کوه موږ چې لاړو دا ځوان عسکرانو ونیوه ما د هغوی شا پرېنښودله تعقیب مې کړل ښه ده چې تعقیب کړي م هو دا عسکر ته یې لومړی ښه وه وای خدایه هغه څوک چې د دې نظام ظالم ختمولی شي هغه هم دا ځوان دی مریم مالا مالا مړ شو ما هم ووژنئ ما هم ووژنئ میرمن آسیه آرامه اوسئ آسیه
یاسمین پوهېږې کرم مړ شو مه ژاړه اسیې مه ژاړه کرم مې مړ شو دا خان صاحب را لېږلی وایي یو ځل دا لیک وګوره بیا اظهارات ورکړه تاکید یې وکړه چې کرم نه دی مړ شوی بس ته مېرمن اسیې زه تل درته دعا کوم اسیې تر څو چې رانشې دلته درته په تمه کېږم عسکره لاسونه یې خلاص کړه تر څو چې ډلګی مشر راځي هم دلته په تمه شئ وبخئ دلته د څه لپاره په تمه یې زه مېرمن اسیې ته په تمه یم اسیا د اظهاراتو کوټه کې ده تاسو هم د باندې لاړه شئ آسیا مو راوستلې ده که نه هو ډلګی مشره اظهاراتو کوټه کې تاسو ته په تمه ده سمه ده ته د خپل کار وکړه کرم کرم نه دی مړ شو د هغه ژوند ستا خبرو پورې اړه لري که هلته خبرې وکړې په رښتیا به کرم نه لاسه ورکړې اوس چې زه درته څه وایم هماغه خبره وکړه هغوی ته ووایه چې په ما دې تور لګولی ووایه بخیلي مې وکړه ځکه دې زه وویشتلم خو د جنسي تیرې په هکله هېڅ هم ورته ونه وایې که نه نو هېڅکله به هم کرم ونه شي لیدلی خدایا شکر چې هغه ژوندی دی ژوندی دی زه چې اوس هر څه ووایم ګټه نه لري نه پوهېږم تا ته څنګه ډاډګرنه درکړم آسیې جګړن کرم ته خدای د شهادت مقام ورکړه
نجاتي پلاره ارزو په خیر راغلی لوري راځه راځه په خیر راغلی زه به تاسې ته چای راوړم خیرت دی لوري کرم تاسې کره اوسېږي نجاتي پلاره کرم به ولې ما کره اوسېږي څه شوي ته ولې داسې خفه یې کرم نه هیڅ خبر نه لرم ما فکر وکړ چې ما سره خفه شوی او تاسې سره اوسېږي یعنې له تا نه خفه شوی جنګ مو کړی که څنګه له تاسو نه نجاتي څوک دی مهرباني وکړئ زه یم زموږ قماندان جګړن کرمایدین د عملیاتو په وخت کې شهید شو هیواد دې ژوندی وي کرامه یو ځل بیا دې زما ژوند وژغوره لقمانه ژوند یوازې خدای ژغورلی شي ځوانه دا خبره مه هېروه کله چې په اوښ راغلم کلبه کې اور لګېدلی و آسیا تللې وه ځان مې د باندې وغورځاوه نور مې څه په یاد نه دي زه دې څنګه پیدا کړم څنګه دې وژغورلم ها دا چې ته مې څنګه وژغورلې اوس پسې مه ګرځه خدای وغوښتل چې دا کار وشو او هو ټول خلک فکر کوي چې ته مړ شوی همدومره پوشه بسه نه کوي ښه نو باید پورته شم او خپلو دښمنانو ته ښکاره کړم چې زه ژوندی یم صبر وکړه ځوانه د شیطان په وړاندې ځواني مه کوه ځوانه که غواړې شیطان ته ماته ورکړې نو